السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی د څلورو کلمو په باره کې. دا څلور لغتونه څه معنا لري، چیرته او څنګه استعمالیږي، د دې په منځ کې فرق څه دی. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. لومړی devant، دویم derrière، دریم avant، څلورم après. دا څلور کلمې څه معنا لري او چیرته استعمالیږي، ټول په دې درس کې تشریح کوم. devant et derrière. devant et derrière. devant وای په مخ کې، devant په مخ کې، derrière معنا شاته، derrière شاته، devant مخ کې، derrière شاته. On utilise généralement ces deux mots pour se situer dans l'espace. On utilise généralement ces deux mots pour se situer dans l'espace. دا دو کلمې موږ په هغه وخت کې استعمالوو کله چې یو شی په یو ځای کې موقعیت ولري، یعنی دا دواړه د یو ځای لپاره استعمالیږي. کله چې یو شی په یو ځای کې موقعیت لري، بیا دا دواړه کلمې موږ استعمالوو. په دې مثالونو کې اوس وګورئ. Il est devant la maison. Il est devant la maison. Il est devant la maison. هغه د کور په مخ کې دی، یعنی هغه کور په مخ کې دی، هغه کور په مخ کې دی. Il est derrière la maison. Il est derrière la maison. Il est derrière la maison. هغه کور شاته دی. devant مخ کې، derrière شاته. Dire quelque chose devant tout le monde. Dire quelque chose devant tout le monde. Dire quelque chose devant tout le monde. د ټولو په مخ کې یو څه ووایه، یعنی یو څه ووایه د ټولو په مخ کې. On est égaux devant la loi. On est égaux devant la loi. On est égaux devant la loi. مونږ د قانون په مخ کې ټول برابر یو، یعنی مونږ ټول د قانون په مخ کې یو قسم یو، یا د قانون په مخ کې برابر یو. ایګو معنا برابر، یو قسم، مساوي. لوا وای قانون ته. Le devant de la scène. Le devant de la scène. Le devant de la scène یعنی د سټیج په مخ کې، یعنی سټیج په مخ کې. devant یعنی مخ کې. Le derrière du rideau. Le derrière du rideau. Le derrière du rideau یعنی پرده شاته. rideau وای پرده، derrière معنا شاته. devant معنا مخ کې، وړاندې، derrière معنا شاته. دا دواړه کلمې موږ په هغه وخت کې استعمالولی شو چې یو شی په یو ځای کې موقعیت ولري. کله چې په یو جمله کې د یو ځای خبره کیږي، بیا په هغه وخت کې devant، derrière استعمالوو. دویم avant، après. avant، après. avant، après. avant معنا مخکې، après وروسته. On utilise généralement ces deux mots pour se situer dans le temps. On utilise généralement ces deux mots pour se situer dans le temps. دا دو لغتونه په هغه وخت کې استعمالیږي چې یو شی وخت پورې مربوط وي، یعنی یو شی په وخت کې واقع وي یا وخت کې موقعیت لري. لکه مخکنی دو لغتونه چې وو devant، derrière یو ځای لپاره وو. avant، après دا وخت پورې مربوط دي. avant هم مخکې لپاره استعمالیږي، devant هم معنا مخکې. devant یو ځای لپاره استعمالیږي، avant د وخت مربوط دی. صحیح شو؟ avant مخکې، après وروسته، دا دواړه د وخت مربوط دي. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. avant le dîner je jouerai aux cartes.
Avant le dîner, je jouerai aux cartes. Avant le dîner, je jouerai aux cartes. ماښام ډوډۍ خوړلو نه مخکې زه به د کارت یا قطع لوبه کوم. Avant le dîner یعنی ماښام ډوډۍ نه مخکې. صحیح شو؟ اوس دویم مثال وګورئ. Après le dîner, je jouerai aux cartes. Après le dîner, je jouerai aux cartes. Après le dîner, je jouerai aux cartes. یعنی ماښام ډوډۍ څخه وروسته زه قطع یا کارت لوبه کوم. Après le dîner یعنی ماښام ډوډۍ څخه وروسته. Je vais manger et après je téléphonerai à Jean. Je vais manger et après je téléphonerai à Jean. Je vais manger et après je téléphonerai à Jean. Je vais manger زه به ډوډۍ خورم et après او وروسته je téléphonerai زه به زنګ وهم à Jean ژوند ته. یعنی زه به ډوډۍ خورم او وروسته زه به ژوند ته زنګ وهم. Après یعنی وروسته. یعنی یو وخت یې وښودو که نه. Il est assis à l'avant de la voiture. Il est assis à l'avant de la voiture. Il est assis à l'avant de la voiture. هغه د موټر په مخ کې ناست دی. Après avoir regardé la télé, j'ai mangé. Après avoir regardé la télé, j'ai mangé. Après avoir regardé la télé, j'ai mangé. یعنی تلویزیون له کتلو څخه وروسته ما ډوډۍ وخوړله. تلویزیون له کتلو څخه وروسته ما ډوډۍ وخوړله. Après وروسته avoir regardé la télé تلویزیون له کتلو څخه وروسته j'ai mangé ما ډوډۍ وخوړله. Avant de manger, j'ai regardé la télé. Avant de manger, j'ai regardé la télé. Avant de manger, j'ai regardé la télé. ډوډۍ خوړلو څخه مخکې ما تلویزیون یا ټي وي وکتو. Après avoir réfléchi, il a parlé. Après avoir réfléchi, il a parlé. Après avoir réfléchi, il a parlé. یعنی فکر کولو څخه وروسته هغې خبرې وکړې. فکر کولو څخه وروسته هغې خبرې وکړې. Avant de parler, il a réfléchi. Avant de parler, il a réfléchi. Avant de parler, il a réfléchi. یعنی خبرو کولو څخه مخکې هغې فکر وکړو. خبرو کولو څخه مخکې هغې فکر وکړو. Après avoir fermé les fenêtres, elle est sortie. Après avoir fermé les fenêtres, elle est sortie. Après avoir fermé les fenêtres, elle est sortie. کړکۍ له بندولو څخه وروسته هغه له کوره ووتو. Après avoir fermé les fenêtres, کړکۍ له بندولو وروسته elle est sortie. هغه له کوره ووتو. Avant de sortir, elle a fermé les fenêtres. Avant de sortir, elle a fermé les fenêtres. Avant de sortir, elle a fermé les fenêtres. یعنی له کوره وتلو څخه مخکې یا کور څخه وتلو نه مخکې elle a fermé les fenêtres. هغې کړکۍ بندې کړې. Elle a fermé les fenêtres. هغې کړکۍ بندې کړې. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې تاسو کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. په راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي او هغوی هم ترېنه یو څه زده کړي. چینل سبسکرایب کړئ. زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او تاسو هغه درس ووینئ او استفاده ترېنه وکړئ.
تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مخه ښه.